د آشنا ټلویزیون مهم خبري سرټکي اورئ. جمهور رئیس غني وایي افغانستان د نړیوالو ګواښونو د 15مې څپې سره مخامخ شوی، خو په کم ډاډ د اقتصادي، سیاسي او نظامی قوت موندنې ژمنه کوي. د ترکیه او اروپایي اتحادیې د جنجالي موافقې پر اساس د سوري کډوالو لومړۍ ډله نن اروپا ته ورسېده. او د تحقیقي خبريالانو اتحادیه وایي د نړۍ په برحالو او پخوانیو مشرانو کې 12 تنه په بهرنیو بانکونو کې پټې شتمنۍ لري. د آشنا ټلویزیون سره اوسئ. سلام درنو لیدونکو، د نړۍ ځنې مهم راپورونه به واورئ، خو د افغانستان د امنیت، اقتصاد او د روانو چارو د ارزونې لپاره به د مېلمه سره پوره بحث ولرو. هیله ده چې نیم ساعت نور د خپرونې سره اوسئ. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني وایي هیواد یې د تاوتریخوالي 15مې څپې سره مخامخ دی چې لومړۍ او څلورمې څپې یې له 10 څخه تر 20 کلونو پورې وخت نیولی دی. جمهور رئیس غني په کابل کې د څار او انسجام ګډې غونډې ته په وینا کې نن خبرداری ورکړو چې د نړیوالې ټولنې ټول پام داعش ته اوښتی دی او القاعده ډله له یاده ایستل شوې ده. په داسې وخت کې چې کیدای شي دا ډله بیا ناورین وزېږي. خو آیا د افغانستان حکومت د باور فضا رامنځته کړې ده؟ تفصیل به یې د وحید الله فیضي په راپور کې واورو. د څار او انسجام ډلې ګډه ناسته. دغه ناسته د افغانستان په هکله د وارسا او بروکسل راتلونکو ناستو لپاره د چمتووالي په موخه جوړه شوه. هغه دوه ناسته چې افغان حکومت تمه لري په پوځي او پرمختیایي برخو کې له نړیوالو څخه ملاتړ خپل کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني وایي چې د دغو ناستو تر سره کېدو پورې به زیات اصلاحات راولي او د اداري فساد کچه به راټیټه کړي. موږ د تاوتریخوالي له 15مې څپې سره مخ یو. لومړۍ څپه په انقلابي انارشیو بدله شوه، خو اوس په 15مه څپه کې یو. که څلورو مخکینیو څپو ته وګورو، هر یوه یې له 20 څخه نیولې تر 10 کلونو پورې دوام وکړ. اوس اړتیا ده چې د دې څپو مخنیوی وکړو. افغان حکومت د څار او انسجام د نننۍ ناستې د جزئیاتو په هکله وایي چې دوی له نړیوال ټولنې څخه د اوږد مهاله همکاریو تمه لري. ما انتظار داریم که تعهد جدید شود. موږ تمه لرو چې راسره نوې ژمنې په امنیتي او پرمختیایي برخو کې وشي. موږ خپلې غوښتنې له نړیوالو ملګرو سره شریکې کړې دي او هیله لرو چې ژمنې مو لنډمهاله ونه اوسي، لږ تر لږه تر 15 کلونو پورې وي. په ورته وخت کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولاس هایسن وایي ملګري ملتونه به هڅه وکړي ترڅو افغانستان ته په پوځي او پرمختیایي برخو کې مرستې راټولې کړي. د وارسا او بروکسل د ناستو اهمیت دا دی چې د افغانستان حکومت به په پوځي او پرمختیایي برخو کې ژمنې ترلاسه کړي چې لږ تر لږه تر 4 کلونو پورې به وي. افغان حکومت په داسې وخت کې د وارسا او بروکسل ناستو لپاره تیاری نیسي چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي هغه ډلې چې لا هم سولې ته حاضر نه دي په وړاندې به یې ودرېږي. منګه د جګړې نه ستړي شوي یو. منګه غواړو چې زموږ خلک په صلح کې ژوند وکړي. منګه جګړې ته لمن نه وهو. هغه څوک چې لمن ورته وهي موږ مجبور یو چې د هغو په مقابل کې عملیات ترسره کړو، هغوی وځپو یا د قانون منګولو ته وسپارو. خو له دې ټولو سره سره ځینې خلک د امنیت په هکله اندېښمن دي. چې امنیت وضع د افغانستان په اعلان ډېر خرابه ده. انتحاریان زیات دي، غلاګانې زیات دي، هر څه زیات دي. افغان حکومت وایي چې ټاکل شوی د وارسا او بروکسل په ناستو کې د افغانستان د پرمختیا ملي ستراتیژي هم نړیوال ته وړاندې کړي او دا ستراتیژي د تیر وخت په خلاف په سمه توګه جوړه شوې چې پکې د افغانستان په ځان بسیا کېدو او له دغه هیواد څخه د توکو صادراتو په هکله په روښانه توګه ویل شوي دي. وحید الله فیضي، آشنا ټلویزیون، کابل. او د اصلاحاتو په برخه کې د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال محمد سرور دانش
نن ولسي جرګې ته د کورنیو چارو د وزارت لوی څارنوالی او د سترې محکمې عالي شورا غړیتوب ته کاندیدان معرفي کړل. د کورنیو چارو وزارت ته یې جنرال تاج محمد جاهد، د لوی څارنوالۍ مقام ته یې فرید امید او د سترې محکمې عالي شورا غړیتوب ته یې محمد زمان سانګري معرفي کړل. ښاغلي سرور د ولسي جرګې د غړو نه هیله وکړله چې د امنیت او عدالت د تامین لپاره معرفي شوو کسانو ته د اعتماد رایه ورکړي او د ولسي جرګې غړو د جمهور رئیس غني نه وغوښتل چې اساسي قانون ته د درناوي په خاطر د دفاع وزارت او د ملي امنیت د ریاست لپاره هم نمایندان ور وپېژني. درنو لیدونکو، د افغانستان د سیاسي پرمختیا، اقتصادي قوتمندنې او نظامی روزنې او امکاناتو برابرول په لویه کچه په بهرنیو مرستو پورې تړلي او بهرنۍ مرستې مطلق په ځینو خاصو شرایطو ورکول کیږي. د کومکونو د جلب او اړتیاو د پوره کېدو په اړه موږ د کابل په سټوډیو کې د مالیې وزارت وین اجمل حمید عبدالرحیمزی صاحب ته بلنه ورکړې ده. عبدالرحیمزی صاحب تاسو ته سلام وړاندې کوم. پوښتنه ورسره کومه او تر دې مخکې چې دغه اقتصادي مرستو او حکومتي اصلاحاتو په اړه ځینې مسایل مطرح کړو، مشخصا د جمهور رئیس یوه پوښتنه تاسو سره یادومه. جمهور رئیس غني داسې وایي چې موږ د تاوتریخوالي د 15مې نړیوالې څپې سره مخ یاستو. داسې ویلی شي چې مقصد یې د څه ډول څپې نه دی؟ آشنا صاحب سلامونه بخیر چارې تاسو او ټولو لیدونکو ته وړاندې کوم. تاسو خبر یاست چې نن د څارنې او همغږۍ مشترکه ناسته جوړه سوه او په بریا سره پای ته ورسېده. د دغې ناستې موخه دا وه تر څو د افغانستان د اقتصادي او سیاسي نظام ترڅنګ د افغانستان په امنیتي مسایلو باندې هم بحث وشي او موږ د هغو دوه کنفرانسونو لپاره چې د افغانستان په اړه جوړیږي د هغه لپاره خپل چمتووالی وښیو او خپل غوښتنې هم ورسره مطرح کړو. په دغه ناسته کې د نورو مسایلو ترڅنګ همدغه د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او د نړیوالې ټولنې د ملاتړ په برخه کې هم بحث وشو. هغه کړنې چې موږ د افغانستان د امنیت په سکتور کې لرو، هغه لاسته راوړنې هغه د نړیوالې ټولنې له استازو سره شریک سول او په دې باندې بحث وشول چې موږ په دې برخه کې کوم کوټلې ګامونه ترسره کړي دي. تاسو خبر یاست چې د بروکسل او د وارسا کنفرانسونه چې جوړیږي، موخه هم همدا ده چې د پراختیا ترڅنګ د امنیت په برخه کې هم کوټلې ګامونه پورته سي او موږ په دې وتوانیږو چې د نړیوالې ټولنې ملاتړ د خپل امنیتي ځواکونو او دفاعي ځواکونو په مقابل کې ولرو. عبدالرحیمزی صاحب، زه پوهېږم چې تاسو مخکینی کارونه شوي دي د دولت د خوا یا راتلونکي ته هغې باندې به هم لږ خبرې وکړو. پوښتنه دا ده چې ولې ځینې نړیوال سازمانونه او خصوصا ځینې عالي رتبه نړیوال ډیپلوماتان هغوی د افغانستان د سیاسي بحران په لور باندې تک خبرې کوي، اندېښنې لري. ولې دغه اندېښنه را مطرح شوې ده؟ ګورئ، کچر د افغانستان وضعیت ته یو کتنه وسی سمه ده چې په بعضې مواردو کې کېدلی سي ستونزې شتون ولري، ولې د ستونزو ترڅنګ موږ د افغانستان د امنیتي ځواکونو په برخه کې، د افغانستان د امنیت د مالی سکتور په برخه کې او په مجموع کې د افغانستان د اقتصاد په برخه کې مو په تیر یو کال کې ځینې لاسته راوړنې درلودې چې دغه لاسته راوړنې خپله د دې ښکارندوی ده چې موږ ورو ورو د خودکفا افغانستان په لور روان یو او موږ د دغو لاسته راوړنو په پایله کې په دې وتوانېدو چې په دغه نننۍ ناسته کې هم د نړیوالې ټولنې هغه رضایت یا ترلاسه کړو. نو هغه کړنې چې موږ په تیر یو کال کې ترسره کړي، هغه تعهدات چې موږ هم د امنیت په سکتور کې هم د اقتصاد په سکتور کې یا په مجموع کې د نړیوالې ټولنې په مقابل کې تر ډېره حده پورې په دې بریالي شوي یاستو چې په دې برخه کې مثبت کارونه وسی. اجازه راکړئ لږ به زه مشخص کوم ډیرو به جمهور رئیس غني په خبرو کې هم دا یادونه وشوه چې تیر کال د افغانستان لپاره د بقا کالو په دې معنی چې موږ ځینې لاسته راوړنې درلودې، د دغو لاسته راوړنو پر اساس موږ ویلی چې د افغانستان لپاره د بقا کالو او موږ د مثبت خواته روان یاستو. عبدالرحیمزی صاحب، اجازه راکړئ چې زه کړی د خلکو لپاره په مجموع کې د افغانستان لپاره مثبت دي. بالکل. زه تاسو ته یو معلومات دپاره وایم چې د ګالپ او د امریکا د نشراتي بورډ د خوا نه چې کوم سروې شوی و په افغانستان کې
موږ په ډیر تفصیلي معلومات ورکړل. 83% خلکو تقریبا د امنیت او د شخصي مسؤلیت نه وروسته تاکید په انتخاباتو باندې کړی دی، مګر حکومت تر اوسه پورې په اصلاحاتو ژمنو کې حتی د انتخاباتو کمیسیون رئیس خو نه لري. نور دغسې چې انتخاباتي ادارې باید پروګرامونه عملي شي هېڅ درک نشته دی. څنګه خلک دغه باور پیدا کړي، څنګه دا امیدواري یقیني کړي بلکې شعار برخه کې نه اوسي؟ ګورئ، مخکې ما هم یادونه وکړه چې کیدلی سي په بعضې مواردو کې ستونزې شتون ولري، ولې که چیرې د ستونزو ترڅنګ موږ په هغه لاسته راوړنو باندې هم بحث وکړو. زه یو کوچنی مثال کیدلی سي تاسو د افغانستان د مالي سکتور له ادرس ور باندې بحث وکړم چې زموږ د تیر کال عوایدو زموږ لپاره چې کوم هدف ټاکل شوی و د هدف څخه مو ډېرې پیسې ترلاسه کړې. دا خپله د دې معنا ورکوي چې موږ د نورو سکتورونو ترڅنګ د افغانستان د مالي سکتور د پیاوړتیا او د مثبت کړنو په برخه کې مخ په حرکت یاستو. یعنې کارونه ترسره شوي دي، د کارونو ترڅنګ مشکلات هم شتون لري، ولې امیدواره یاستو چې دغه مشکلاتو ته ورو ورو د پای ټکی کېښودل سي او تاسو بهتره پوهیږئ چې د مشکل ختمول په لنډو ورځو کې یا په لنډ وخت کې نه ترسره کېږي. طبعا وخت ته ضرورت لري او مبارزې ته ضرورت لري. بالکل. اجمل حمید عبدالرحیم صاحب، کور د ودان چې په دغه هرړخیزه بحث کې تقریبا تاسو معلومات شریک کړل او د حکومت په استازیتوب خصوصا مننه کوو تاسو. درنو لیدونکو، یو بل مهم خبر دا دی، د نیویارک پوسټ ورځپاڼه وایي طالبانو د جمعې په ورځ د انډراید نوو موبایلونو کارکوونکو دپاره یو اپلیکیشن خپور کړی چې غوښتل یې خپل ډیجیټلي تبلیغات وکړي، خو دومره یې ځکه دوام ونه کړو چې په دویمه ورځ د انټرنیټ له پاڼو وایستل شو. د ګوګل شرکت د یکشنبې په ورځ د بلومبرګ نیوز رسنۍ ته ویلي دي چې د دغې ترګرې ډلې دا اپلیکیشن نور د ګوګل په پلی سټور کې نشته دی او لرې کړل شوی دی. په دې انټرنیټي اپ یا پاڼه کې د طالبانو داسې ویډیوګانې او رسمي اعلامیې خپرېدلې چې په افغانستان کې د تیرو 14 کلونو په ترڅ کې د جګړې رامنځته کېدو سبب شوې وي. د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت د ګوګل د شرکت د خوا نه د طالبانو ډیجیټلي تبلیغاتو د دې اپلیکیشن د لرې کولو پرېکړه وستایله او وایي چې دا اقدام د ترګرۍ سره د مبارزې دپاره مهم ګام و چې په ترڅ کې به یې د دیموکراتیکو دولتونو ترمنځ هم د همغږۍ او همکارۍ په برخه کې مرسته وشي. او جمهور رئیس غني لکه مخکې چې یاده کوئ د نړیوالو ګواښونو د 5مې څپې سره مخ استو. موږ هم نن د اشنا ټلویزیون د فیسبوک په پاڼه باندې په دې اړه ستاسو نظر غوښتی دی چې تاسو د 5مې څپې په اړه څومره اندېښمن یاستئ. ګڼ شمېر دوستانو خپلې اندېښنې او تبصرې شریکې کړي دي. حکمت سیال د ننګرهار نه په خپل پیغام کې لیکلي چې د ولسمشر انګېرنه پر ځای ده. 5مه څپه د افغانستان د ستراتیژیک موقعیت له امله پر موږ تپل شوې، نه زموږ د رهبرۍ د ضعف له امله. بل دوست زمونږ زلمی ظهیر نومیږي، د خپل ځای نه دی مشخص کړی، خو پیغام یې لیکلی چې د داسې څپو مخنیوی ډېر مشکل دی. امریکا او پاکستان نه غواړي په افغانستان کې امن راشي، ځکه په جنګ کې د دوی ګټه نغښتې ده. بل دوست زمونږ عبدالرقیب صافی نومیږي، د لیکلي چې ولسمشر ډېره پر ځای خبره کړې ده. ستاسو د ټولو د تبصرو نظر شریکولو مننه کوو. هیله ده چې د روانو چارو اړوند د اشنا ټلویزیون د خپرونو لیدل او اورېدل او د فیسبوک پر پاڼو یې خپلې همکارۍ ته دوام ورکوي. د اشنا ټلویزیون دا ټولنیزه خبري او معلوماتي پاڼه چې در سره ګورئ خوښی کوي او نورو ملګرو سره هم شریکه کوي. د اشنا ټلویزیون د خبرونو ته دوام ورکوو. د پاکستان په شمالي ګلګت بالتستان سیمې، شمال غربي خیبر پختونخوا ایالت او شمال ختیځه کشمیر سیمو کې د سخت باران اړوند پیښو کې لږ تر لږه تر 80 کسان مړه شوي دي او سیمه رسنۍ وایي چې په ورښت ځپلو سیمو کې باران د ځمکو د ښویېدنې سبب شوی دی او ډېر کورونه یې وران کړي دي. یوازې په خیبر پختونخوا ایالت کې شاوخوا 40 تنه مړه شوي دي او 30 نور زخمیان دي. د دې ایالت د پیښو ضد مبارزې دفتر وایي چې سخت باران کورونه چپه او ځمکې ښویولي دي. په همدې ایالت کې یو شمېر پلونه او سړکونه د سیلابونو لاندې شوي دي او تګ راتګ یې بې نظمه کړی دی. او د ترکیه او اروپایي اتحادیې د جنجالي موافقې پر اساس باندې نن دوشنبه د سوري کډوالو لومړۍ ډله د ترکیې نه اروپا ته ولېږل شوه. 14 تنه سوري پناه غوښتونکي نن سهار د جرمني هانور ښار ته ورسېدل او تمه ده چې 14 تنه نور به هم نن دغه ښار ته ورسیږي. خو بلخوا د همدغو نوې موافقې په اساس باندې د پاکستان او افغانستان په ګډون ځینې کډوال د یونان له لیسبس ټاپو وزمې نه بیرته ترکیې ته لیږل شوي دي.
چارواکي وایي چې د جنوبي اسیا 202 کډوال چې اکثره افغانان، پاکستانیان او بنگلادیشیان دي، نن دوشنبه د یونان نه د ترکیې د کلی ته ورسېدل او هر یو یې د یو موظف کس لخوا د راجستر مرکز ته بدرګه کېده. د اروپאי اتحادیې په چارو کې د ترکیې وزیر ویل چې ترکیې ته په لیږل شوي کډوالو کې سوري کډوال شامل نه دي. په راستانه شوي کډوالو کې د عراق، پاکستان او بنگلاديش خلک شامل دي. که چیرې سوري کډوال راورسېدل نو موږ به هغه راجستر کړو او اروپאי اتحادیې ته خبر ورکړو چې دغه مشخص شمیر راغلي او په همدغه شمیر سوري خلک به درولېږي. د ترکیې او اروپا ترمنځ د موافقې په اساس هغه خلک چې د غیر قانوني لارې د یونان ساحل ته رسیږي، که چیرې د پناه اخیستو لپاره مستحق نه وي نو بیرته به ترکیې ته ولیږل شي. د هر هغه سوري کډوال لپاره چې له یونان بیرته ترکیې ته لیږل کیږي، یو بل مستحق سوري کډوال به له ترکیې نه اروپאי هیوادو ته ولیږل شي. موږ په دواړو هیوادونو کې ضمانت ته اړتیا لرو څو هغه خلک چې خوندیتوب ته ضرورت لري هغه دلته په یونان کې د یو با اعتبار او مناسب سیستم نه لارې لا بیرته تګ نه مخکې یې ترلاسه کړي. ترکیه وایي هغه افغانان به بیرته افغانستان ته واستوي چې له اروپאי اتحادیې سره د یو تړون له مخې له یونان د هیواد ته استول کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د اروپאי اتحادیې او ترکیې دغه اقدام د بشري حقوقو په وړاندې یو تاریخي ضربه بللې ده او نن یې د یونان لیسبوس او خیوس ته څارونکي لیږلي دي. د لیک د بهیر ډیر په قرار وو، هر څه منظم تر سره شول، کډوال په بسونو کې کېنول شول او بیا بسونه بندر ته روان شول. بلخوا د ترکیې صدر اعظم احمد داوودوغلو چې نن په انقره کې د ترکی پولیسو په 101 کلیزې په مراسمو کې خبرې کولې، د هیواد له پولیسو یې د هغو کډوالو سره د ښه چلند غوښتنه وکړه چې له یونان نه ترکیې ته راستانه کیږي. زما غوښتنه له تاسو پولیسو څخه دا ده چې هغه کډوال چې ترکیه د ترحم او د رحمت غېږه بولي، له هغه سره د خپل یو وطندار ورور په څیر چلند وکړي او د هغوی څخه د خپل وګړو توپیر ونه کړي. د یونان د لیسبوس نه د کډوالو بیرته لیږل د هغه جنجالي پلان عملي کېدل دي چې اروپا ته غیر قانوني مهاجرت لمنځه وړي، خو د بشري حقوقو د ډلو لخوا پر ډیر انتقاد شوی. ترکی چارواکي وایي هغوی تمه لري چې نن به تر 1500 ډیر خلک له یونان نه ترکیې ته ورسیږي. برېښنا عمر خیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگټن. او دلته په واشنگټن کې جمهور رئیس باراک اوباما بنن په سپینه ماڼۍ کې د ناټو د عمومي منشي سره خبرې اترې ولري. متحده ایالات چې د ناټو دفاعي تړون یو له مهمو غړو دی، په افغانستان او د نړۍ په نورو هیوادونو او سیمو کې ګډ نظامي ماموریتونه مخکې وړي. واشنگټن ته د ناټو د عمومي منشي د سفر او اجنډا په اړه ایوب خاورین د سپینې ماڼۍ د مخنه د خبرونې سره د خاورین صاحب یو لاند جواب کلیدونکو سره شریک چې د ناټو عمومي منشي د کومه اجنډا سره اصلا واشنگټن ته راغلی. بله آشنا صاحب، سلام تاسو او سلام ټول اوریدونکو لیدونکو ته د آشنا تلویزیون وړاندې کوم. یانس سټولټنبرګ واشنگټن ته پرون رسیدلی وو او نن په سپینه ماڼۍ کې د جمهور رئیس اوباما سره ګوري. مرستیال جمهور رئیس بایدن به هم په دغه ملاقات کې ورسره وي. متحده ایالات په دې تاکید کوي سټولټنبرګ ته به یو ځل بیا د دې ژمنه وکړي چې متحده ایالات او ناټو ستراتیژیک اهداف لري، ستراتیژیک د دوی ګټي او خوندیتوب په نړۍ کې دوی د نړیوالو چارو کې متحده ایالات د تجمن دي چې د ناټو د ټولو متحدینو امنیت باید ټینګ کړي. په دې وروستیو کې چې کومې څرګندونې په د دې ځای د انتخاباتي د متحده ایالاتو د جمهور ریاست د کاندیدانو لخوا په مشخصه توګه تیره اونۍ په بهرني سیاست باندې د ډونالد ټرمپ د کاندید د هغه وینا او د هغه خبري چې د ناټو په اړه مخصوصا د ناټو په اړه کړی وي چې ناټو یو د کار لویدلې ائتلاف بللی وو او دا ویلي وو چې ناټو هیوادونه یا د اروپا هیوادونه باید خپل امنیت خپل ډیر ټینګ کړي او متحده ایالات باید دومره ډیر مصرف په غاړه وانخلي او په خاصه توګه جاپان او جنوبي کوریا هم یاد کړي ول چې هغه هم باید خپل امنیت ونیسي او یا هم کې متحده ایالات د امنیت ژوندۍ او امنیت ټینګي نو باید د دې مصرف ورکړي. دغه څرګندونې وي چې نړیوال او تر ډیر حد پورې په خپل د ناټو غړي داسې څرګندونې په هغه پایتختونو کې شوي وي
چې داسې یو کاندید څه ډول داسې څرګندونې کولی شي چې په راتلونکي کې د دې امکان شته چې هغه که چېرته جمهور رئیس کېږي نو دا سیاسي دوه ټکي وبخښه. یو دا چې دا مسله چې تاسې د جمهوریت غوښتونکي د کاندید مخکښه کاندید البته ډانلډ ټرمپ یاد کړله چې هغه ډیر سخت انتقاد پکې کوي. او دوه ټکي ډیر مهم ذکر کړل چې ولې انتقاد پکې کوي. خو هغه قوي ترین منطق دلته په امریکا کې څه شی دی چې مثلا کولی شي چې دا رښتیا چیلنج کړي یا مثلا وکړلی شي د ناټو تړون بې معنا معرفي کړلی شي. دا دومره جدي دی چې باید په سپینه ماڼۍ کې په دې باندې یعنې بحث وشي. ګورې د دوی خو ستراتیژیک ملګرتیا ده، د ناټو غړي هیوادونه دي او متحده ایالات په دغه تړون کې تر ټولو لوی برخوال ګډون کوونکی دی. متحده ایالات د ناټو د ډیرو غړو هیوادونو امنیت ته ژمن دی چې هغه ډیر واړه او کمزوري هیوادونه هم وي، خو په دغه ائتلاف د غړیتوب له امله متحده ایالات د هغوی امنیت ټینګوي. په نړۍ کې ډیر ماموریتونه دوی لري. د داعش پر ضد باندې مبارزه د ناټو د غړو هیوادونو چې کله متحده ایالات کوي نو د ناټو غړي هیوادونه په هغه کې برخه اخلي. همداسې د روسیې وروستۍ کارونه لکه په اوکراین او په ځینو نورو ختیځو اروپایي هیوادونو کې د ناټو په مقابل کې ودرېدلي حرکتونه وکړل. هغه به په دې کې بحث کیږي او دوی به یو مشترکه باید پلان ولري. همداسې په وارسا کې د غونډې په اړه خبرې کیږي چې هغه ته هم باید لار جوړ کړي. په اروپا کې د مهاجرینو بحران ده چې هغه هم اکثریت د ناټو غړي هیوادونه دي. متحده ایالات هم په هغې باندې خپل نظر لري. نو دا په افغانستان کې د ناټو د غړو هیوادونو د ناټو د همکارۍ او د ناټو د غړیتوب نه پرته د ناټو د غړو هیوادونو اروپایي غړو هیوادونو پرته متحده ایالات هم هلته د دوی سره مشترکه ایجنډا لري. نو دا د دې سطحې کارونه دي چې باید د ناټو عمومي منشي یا سرمنشي او د متحده ایالاتو د جمهور رئیس په سطح باندې د دې سره ستاسو د معلوماتو په اساس باندې که دومره لوی اجنډا آشنا ټلویزیون خامخه یعنی د سه شنبه او چهارشنبه په ورځ خو به د دوی نور تفصیلات د لیدونکو سره شریک شي. کورم ودان ډیره مننه. درنو لیدونکو، د تحقیقي خبريالانو اتحادیې یو تازه راپور څرګندوي چې د نړۍ په برحالو او پخوانیو مشرانو کې 12 تنه په بهرنیو بانکونو کې پټې شتمنۍ لري او مالیه نه ورکوي. په دې کې د یادونې وړ د روسیې برحال جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم شامل دی. دا معلومات د پاناما یو قانوني شرکت موساک فونسیکا د تحقیقي خبريالانو اتحادیې ته د نوم نه ښودلو په شرط په لاس ورکړی دی. د تحقیقي خبريالانو نړیوال اتحادیې په خپل راپور کې د یو شمېر هیوادونو د سیاستوالو، غټو تجارانو او نامتو کسانو د شتمنیو په باب چې په بهرنیو بانکونو کې پټې اچولې دي معلومات خپور کړی دی. راپور وایي چې په دې برخه کې 11.5 میلیونه اسناد لاسته ورغلي دي. په دې برخه کې عامه خبره ده چې دا کارونه ښایي د مالیې نه د ژغورنې او مالی څارنې نه د خلاصون لپاره شوي وي. دا یو ډیر ستر کاروبار دی چې موږ دلته ورته ګورو او کېدای شي د یو سترې صنعتي کمپنۍ په کچه وي کله چې د پیسو اندازې ته وکتل شي. رابرټ پالمر د نړیوالو بانکونو او اداري فساد خلاف ادارې مبارز وایي یو شمیر به غیر قانوني نه وي، خو کچېرې دا خلک د غیر قانوني پیسو په قانوني کولو کې لاتاړ وي او یا له مالیې نه ځان ژغوري نو دا کارونه خامخا غیر قانوني دي. د تحقیقي خبريالانو نړیواله اتحادیه یا ICIJ په خپل راپور کې وایي نیوزیلند د هغو 21 هیوادونو په جمله کې شمیرل کیږي چې له مالیې نه د خوندي ساتلو لپاره مناسب ځای ګڼل کیږي. د نیوزیلند صدر اعظم جان کی نن د دوشنبه په ورځ د تحقیقي خبريالانو د نړیوال اتحادیې دغه خبر رد کړ چې وایي د هیواد د هغو کسانو لپاره چې له مالیې نه ځان بچ کوي ډیر مناسب ځای دی. نیوزیلند له 1988 کال راهیسې د مالیې قوانین لري. نیوزیلند همدارنګه د نړیوالې اقتصادي همکارۍ او انکشاف د مؤسسې لخوا په 2014 کال کې د اړوندو مقرراتو ارزونه وکړه او هغوی نیوزیلند ته د پاک حساب او کتاب تصدیق ورکړ. دغه لاسراغلي اسناد څرګندوي چې په نړیواله کچه 140 ستر سیاستوال او چارواکي په دې کې شامل دي. د صدر اعظمانو په جمله کې د پاکستان صدر اعظم، د اوکراین او ارجنټاین ولسمشران او د سعودي عربستان باچا شامل دي.
د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف کورنۍ لدینه دفاع وکړه چې دوی ولې په بهرنیو بانکونو کې شتمني لري. هغوی وایي چې په دې برخه کې کوم غیر قانوني کار نه دی کړی. راپورټ همداراز وایي د روسیې ولسمشر او ملګرو یې په پټه $2 میلیارډ په بهرنیو بانکونو کې د 1920 کال نه راپدې خوا خوندي کړي دي. کرملن تر اوسه پورې په دې برخه کې څه نه دی ویلي. نسیم ستانزی د امریکا غږ آشنا ټلویزیون واشنگټن. د متحده ایالاتو په شمال ختیځ ایالت پنسلوانیا کې د یکشنبه په ورځ یو اورګاډی د خپل پټلۍ وته چې د ټکر لامل یې 2 تنه مړه او 15 نور پکې زخمیان شو. د امټرک په نوم د ترانسپورتي شرکت دا اورګاډی د نیویارک د سوانا ښار نه د هیواد جنوب ختیځ ایالت جورجیا ته روان شوی چې د فیلډلفیا ښار څنډه کې د پټلۍ په سر باندې د یوې درنې اوسپنې د ټوټې سره ولګېد او د لوی ټکر سبب شو. په دې اورګاډي کې څه ناڅه 350 مسافر او عمله سپاره وه. د امریکا د ترانسپورتي مسؤلیتي بورډ او د اورګاډو د مدیریت فدرالي ادارې د پیښې په اړه تحقیقات پیل کړي دي. تیم آشنا صدای امریکا هر روز را با یک مرام آغاز می‌کند. په ټولو چارو کې د امریکا غږ د ارزښتونو غوړوالی، ارائه اخبار موثق، معتبر و جامع، چارواکو او کارپوهانو ته بی‌ساری لاسرسی لري. هر روز از رادیو، تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی. صدای امریکا آشنای شما. او اوس هم د نړۍ په زړه پورې پیښو ته یوه لنډه کتنه وکړو چې زموږ همکارې رڼا توراني غورځنګ تاسو ته برابر کړي دي. انګلستان په لندن کې د زغالو د بوجیو سره د ځغاستې او ډیره په زړه پورې مسابقه ترسره شوه. په دې مسابقه کې په لاسهاو نارینه او ښځو ګډون کړی او د دې هڅه به کوله چې ځان د پای ټکي ته ورسوي. په دې مسابقه کې نارینه باید 50 کیلوګرامه بوجي ماینه ځای ته رسولې وي او ښځو به د دې هڅه کوله چې د 100 کیلوګرامو په وزن سره د زغالو څخه ډکه بوجي د پای ټکي ته ورسوي او لوبه خپل کړي. نو دا چې په پای کې د میبلین څخه د ډیوډ په نامه یو کس وکولای شو چې په 4 دقیقو او 4 ثانیو کې 50 کیلوګرامه ډکه بوجي لزان سره د پای ټکي ته ورسوي او بیا د کترین په نامه انجلې 100 کیلوګرامه بوجي په 4 دقیقو او 14 ثانیو کې د پای ټکي ته ورسول. مصر د قاهره اوسیدونکو 38 کلن کریم حسین یو عادي سړی نه دی بلکې هغه په غاښونو باندې لوی لارې کش کوي، شیشه خوري او په ور باندې قدم وهي. هغه کله چې وکالان وو د مشکل کارونو پر سر کولو سره پیل وکړ. هغه وایي یو ورځ د وختانو د اصلاح لپاره سلمانې ته تللی وو نو یو ځل د سلمان له لاسه قیچي راوخسته او په جوړ پیل وکړ او وخوړه. هغه وایي میخونه خورم د کیکی بوتنه ماتوم او خې ژوم او بیا تیروم. هغه وایي کله چې ډاکټر ته ولاړم نو پاسله د سکیر او اکسرې څخه ورته وویل شو چې د هغه د وجود سیستم داسې جوړ شوی دی چې هر ډول خواړه هضمولی شي. پاتې دی نه وي چې هغه بدون دې نه چې خولې شي او یا هم ستړی شي. 3000 کیلومتر لاره هم په لمر کې وهلی شي. هند په نوې ډیلي کې هم د اوخانې وډیره په زړه پورې ننداره ترسره شوه. د نندارې ته د هند جګپوري چارواکي سره د خپل کورنۍ دلته راغلي او د دې په زړه پورې جشن څخه خوند واخیست. لوبغاړي په میدان ته ور شول او د اوخانو سره به بیلابېل په زړه پورې نندارې ترسره کړې. هر کال په هند کې د اوخانو مختلفه نندارې ترسره کیږي چې بیا ځینې وخت د هند او د ګاونډ هیوادونو څخه هم په زرهاو خلک لیدلو ته راځي. د نندارې ټول ورځ دوام وکړ او بیا په پای کې د نڅاو او مذهبي سندرو په ویلو سره د جشن پای ته ورسید. او د واشنگټن ډي سي په جوبان کې د تینتل په نامه پاندا د تودي هوا څخه په استفادې سره په اوبو او صابون باندې ځان پریمینځي. تینتن ډیر وخت د جوبان په منځ کې داسې په زړه پورې حرکت ترسره کوي چې د ننداره کوونکو پام ځان ته ورګرځوي. تینتن نومي پاندا یوازینی پاندا ده چې د ډي سي په جوبان کې د شپږو کلو په ترڅ کې څلور پانډاوي نړۍ ته راوړي دي. څو کاله مخکې هم هغه تایشان نومي پاندا نړۍ ته راوړل چې بیا وروسته ټول نړۍ د وستوري په توګه هغه ته کتل. نو د بل خوا د پاندا د بیبي په نامه هم یو بل شپږ میاشتنی ماشوم دنیا ته راوړی دی چې د مسایلیانانو د ډیر پام وړ ګرځیدلی دی. پورې خو د آشنا ټلویزیون خبرونه په همدې سره پای ته رسوو. خو د افغانستان لپاره د آشنا رادیوي خبرونه همدا شیبه په مهمو خبرونو پیلېږي او که غواړئ چې بزګرو او کروندګرو ته د وړو پورونو ورکولو په اړه معلومات واورئ نو نن د خبرو اترو یا گفت و شنود خبرونه واورئ. تر بیا پورې پوښتنه
Hi there, I'm